محمود اچکزی ډیر وخت چوپ پاتې و، خو کله چې د عمران خان حکومت راغی دی ولې راپاڅېده. محمود اچکزی ولې له مولانا فضل الرحمن سره یوځای شو؟ محمود اچکزی خبرې ولې ونه منل شوې؟ محمود اچکزی اوس له عمران خان نه څه غواړي؟ محمود اچکزی تازه د پاکستان کوم رازونه او حقیقتونه افشا کړل؟ ویډیو تر پایه وګورئ چې له دغه ټولو حقیقتونو خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. په پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي نن په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د پاکستان پارلمان په زور او پیسو جوړ شوی دی، ځکه چې هره پریکړه د ولس پرته په خپل سر کوي. محمود اچکزي دا خبرې نن د کوټې په پریس کلپ کې یوې جوړې شوې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل د پاکستان سیاسي ګوندونه دي د پارلمان څخه د پوځ د سر لښکر د مودې غځولو لپاره په پوځي قانون کې د بدلون مخ ونیسي. اچکزي په دې خبرو غونډو کې خبريالانو ته په خپلو خبرو پر دوام وویل چې په کال 2013 کې هم د پاکستان په ټاکنو کې درغلي شوې وه چې موږ ته اوس هیڅ د منلو وړ نه ده او روان حکومت هیڅ د ولس په رایو نه ده جوړ شوی، بلکې په درغلیو منځته راغلی دی. محمود اچکزي د پاکستاني ریاست پر سیاسیونو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ لښکر په قانون کې دی د بدلون مخه ونیول شي. هغه وویل پارلمان هڅه کوي چې د قانون تغییر کړي، خو باید د تغییرېدو مخه یې ونیول شي. محمود اچکزي پر پاکستاني ریاست تور پورې کړ چې په دې وروستیو کې هیڅ داسې لاسته راوړنه نه لري چې یادونه یې وکړو، بلکې ورځ تر بلې سیاسي او اقتصادي حالت د خرابېدو په حال کې دی. محمود اچکزي د دې خبري کانفرانس په یو څنډه کې د افغانستان اړوند هم یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره په رښتیني ډول نه دی تللی، بلکې تل یې ورسره دوه مخې کړې ده. هغه دا هم ویل که چیرې پاکستان دوه مخي او ټګي ونه کړي په افغانستان کې د 3 میاشتو په موده کې سوله راتللی شي، خو پاکستان نه غواړي چې په رښتیني ډول له افغانستان سره ودرېږي. هغه وویل د افغانستان سوله ټولو سیمه ییزو هیوادونو ته په ګټه ده چې باید ټول له خپله اړخه پوره همکاري وکړي او پاکستان د هم له ټګي پرته د افغان سولې ملاتړ وکړي. اچکزي چې د پښتنو بلکې د ټول افغانستان یو خواخوږی بلل کېږي، تل د افغانستان لپاره ملي او د ولس په ګټه دریځ غوره کړی دی چې لا هم په همدې تګلاره مخکې روان دی چې له همدې امله ترې افغانان وختي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې محمود اچکزي په پاکستان تور پورې کوي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او هم د سولې په برخه کې رښتینولي نه لري، بلکې له دې وړاندې هم نوموړي پر پاکستان ریاست سختې نیوکې کړې وې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه و پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.